د کہانی شروعات کیږي د کوریا ایرپورټ نه. چلته یو ریو نومي سړی خوا دې خوا ګرځي. اوس ریو ټیکټ کاونټر له ورشي او ورته وایي چې په نن ورځ کې په کم جهاز کې ډېر زیات مسافر کینی. نو دلته ورته دا جنې وایي چې زه تاسو سره دا معلومات نشم شیر کولی ولې چې دا د ایرپورټ د پولیسۍ خلاف دي. نو ریو چې دا ووري نو هغه په غوسه باندې د دې ځای نه لاړ شي. د دې نه بس مونږ په ایرپورټ کې یو ماشوم او د هغې پلار وینو چې د هغې ماشوم نوم سومن وي او د پلار نوم یې پارک وي. نو سومن پارک ته وایي چې زه باتروم ته ځم او هغه چې کله د جنکو باتروم ته راشي نو هلته ډېر زیات رش وي نو هغه د سړو باتروم ته وردن نشي او لږ وخت پس ریو هم د باتروم ته راشي او هغه د ترخ سره خوا کې ځای کټ کي او هغه کې یو کیپسول په شان چیز کیږي چې دلته ریو ته احساس وشي چې هغه ته څوک ګوري. نو هغه چې د دې کتو د پاره مخکې لاړ شي چې دې کې پارک راشي او د باتروم نه سومن روزي. د دې مطلب دا چې سومن دې په دې هر څه باندې وویني. او بل خو موږ یو اینو نومي پولیس وینو چې هغه خپلې ښځې سره خبرې کوي ولې چې هغه ښځه په هغه ایرپورټ کې وي او هغې نه پس هغه خپلو ملګرو سره کیني. نو هغې ورته یو ویډیو وښیي چې دې کې چا دمکي ورکړې چې موږ دا جهاز هایجیک کوو. خو د دې ملګري وایي چې دا ویډیو فیک ده خو اینو بیا هم د دې جانچ پړتال کول غوښتل. اوس اینو ته په ویډیو کې هغه سړي کور پته ولګي او هغه چې په هغې پتې هغې کور ته لاړ شي نو په هغې کور کې یو لاش ویني چې هغه په پلاستیک کې بند کړي وي. اوس سومن خپل پلار سره وي چې دې کې ریو راشي او تپوس یې کوي چې تاسو چېرته ځئ او هغه ته نور هم ډېر عجیبه سوالونه شروع کړي چې دې کې په پارک غوسه شي او ورته وایي چې زه مړه خپل کار کوه. خو ریو په دې بیګ باندې ټیګ وویني او هغه ته پته ولګي چې دوی په جهاز کې ځي. نو هغه هم د هغه جهاز ټیکټ واخلي او اوس چې هغه د چیکینګ لپاره ورځي نو هغه سره د یو میټل ډیوایس وي چې دلته ورته هغه وایي چې زه د پیپړو بیمار یم او دا د هغې دپاره دی. اوس دلته دا ټول مسافر د جهاز سره خیږي چې په هغې کې سومن پارک د اینو ښځه او ریو هم وي. اوس دا جهاز د دې ځای نه والوځي او لږ وخت پس ریو د خپل سیټ نه پاسي او باتروم ته ورشي او هغه د خپل زخم نه هغه کیپسول روباسي او په هغه ډیوایس کې واچي او هغه په ټول باتروم کې واچي. او بل خوا د اینو کسان د دې ډیډ باډي پوسټ مارټم کې نو دلته دوی ته پته ولګي چې دا د زهر د وجې دی مړ شوی دی او هغې ته څه ټیپس میلو چې هغې کې دوی دا ویډیو وګوري چې یو سړی په مږو باندې پاوډر اچوي او لږ وخت پس د مږو د خولې نه د وینو دار کې پریوزي او دلته اینو ته دا احساس وشي چې دا یو وایرس دی. اوس چې ریو د باتروم نه راوځي نو هغه وګوري د هغه باتروم مخې ته سومن ولاړه وي او هغه چې څنګه د باتروم دا ګیټ کولو کې دې کې یو بل سړی باتروم ته وردن نشي او دلته ریو سومن ته په غوږ کې څه ووایي او د هغه ځای نه لاړ شي. او بل خوا هغه سړی په باتروم کې د پاوډر په شان چیز په هوا کې وویني چې هغه سره په هغه ټوخي ولګي نو د دې کمپلینټ دی د ایر هوسټس ته وکړي چې هغه ایر هوسټس د باتروم ته ورشي. او بل خوا یو پیسنجر هغه ویډیو ګوري چې کم کې یو سړی د پلین هایجک دمکي ورکړې وه او دا سړی بل څوک نه بلکې ریو وي. او پارک چې دا ویډیو وګوري نو هغه وپېژني چې دا ریو دی. نو پارک زر د خپلې لور طرف ته ورمنډه کړي چې هغه اوس همالته د باتروم مخې ته ولاړه وي. اوس دلته پارک د خپلې لور سره د جهاز د سټاف ته ورشي او هغې ته هغه ویډیو وښیي خو هغې وایي چې دا به هسې دروغ وي. نو دلته ورته سومن وایي چې دې سړي په ترخ کې څه پټ کړي وو او هغه د جهاز ته راوړل او ما ته په غوږ کې ووایي چې ټول مړه کېدو والا یې. او بل خوا یو ایر هوسټس ریو له ورشي او ورته ووایي چې ته خپل آی ډي کارډ ماله راکړه. نو ریو ورته وایي چې زه یو ساینټسټ یم او زه بل ملک ته یو میټینګ له روان یم. او اوس اینو د خپلو کسانو سره ایرپورټ ته راورسي او هغه چې دلته دا لیست چیک کړي نو ریو هم په هغه جهاز کې وي او هغه ته پته مو لګي چې زما ښځه هم په دې جهاز کې ده نو هغه ډېر زیات ګبراو شي. او بل خوا په جهاز کې کم سړی چې باتروم ته تللی هغه حالت اوس لږ ګډوډ شي او هغه اوس د وینو الټۍ شروع کړي او اوس چې دا ډاکټر دې له راشي او دې چیک کوي نو هغه مړ شوي وي. او اوس پارک ریو ته وایي چې د دې هر څه ذمېوار دی او د هغې په منځ کې جګړه شروع شي. او بل خوا پایلټ ته هم ټوله جانکاري میلو شي او ورته ووایي چې یو ریو نومي سړی ستاسو دپاره خطره ده. نو اوس کیپټن چوی چې هلته راشي او دوی دواړه په جګړه وویني نو ډېره په مشکله باندې دوی خلاص کړي او ریو ته وایي چې ته خپله آی ډي ماله راکړه. نو اوس هغه دغه ځای نه وتښتي او مین ځای ته تلو خو دلته دا ټول راونیسي خو هغې پورې هغه ټوله سپری په دې جهاز کې وکړي. اوس دلته چوی دی بل پایلټ له جانکاري ورکړي او ورته وایي چې ته د دې ځای نه بهر مه روځه ولې چې د جهاز مین پایلټ د دې وایرس نه متاثره نشي. او بل خوا د اینو ټیم د ریو پوره معلومات را پیدا کو او ریو په یو بریکوم نومي کمپنۍ کې کار کو چې هغې به د مختلف بیمارو دپاره دوایي جوړوله. نو دلته دا کمپنۍ والا حکومت ته وایي چې زمونږ ریو او د دې جهاز د قبضې سره هېڅ تعلق نشته. اوس دلته اینو وایي چې مونږ به ریو نه د دې بیمارۍ باره کې دوایي وغواړو. نو د دې ټول هم دا ترکیب خوښ شي. اوس چوي ریو سره خبرې کوي چې دا خبرې ټول اوري او چوي ورته وایي چې د دې وایرس انټیډوټ مونږ له راکړه. نو دلته ورته ریو وایي چې تاسو ټول مړه کېدو والا یې او په دې کې ریو هم د وینو الټۍ شروع کړي. د دې مطلب دا چې هغه هم د دې وایرس نه متاثره شوی دی او اوس ډېره تیزۍ سره دا جهاز ښکته طرف ته روان وي ولې چې کم مین پایلټ و هغه هم د دې وایرس نه متاثره شوي او مړ شوي وي. او اوس په دې جهاز کې مسافرو ډېرې چغې شروع کړي وي چې دې کې پارک د پایلټ دې ځای ته راشي او هغه هینډل راکاږي او دا جهاز سیده کړي او دې سره دا خلاصه کېږي چې پارک هم یو پایلټ و خو څه حادثې د وجې هغه د دې جاب نه اوښکې و. او اوس چوي دا مړ شوی پایلټ د سیټ نه لرې کړي او په خپله دا جهاز کنټرول کوي. او بل خوا ریو مړ شي او دې کې یو پیسنجر ویډیو جوړوي چې هغه مختلف نیوز چینلو ته ولیږي. بل خوا اینو ته بریکوم کمپنۍ باندې شک شي او اوس هغه هلته لاړ شي خو دلته دا ګارډ ایثار کړي ورته وایي چې تا سره وارنټ نشته ته مخکې نشي تللی. نو دلته اینو ډېر زیات غوسه شي په یوازې دې ګارډ سره په جنګ شي. او بل خوا په
جهاز کې د مسافران یو مړ کېدل او حالت بد نه بدتر کېدل. او دلته دوی دا کسان په دوه ګروپو کې بیل کی چې کم کسان د وایرس نه متاثر شوي دي هغه په بیل ځای کې کېني او کم چې د وایرس نه دي متاثر شوي هغه د جهاز شاته حصے ته ولېږي. اوس غنټې تیرې شي او دوی امریکای ته راورسي. خو دلته امریکای والا چوي سره رابطه وکړي او ورته ووایي چې دا جهاز دلته لینډ نه کوي ولې چې موږ ته تر اوسه پورې د دې وایرس باره کې پته هم نه ده او د دې لا دوايي موږ نه ده جوړه کړې او خدای دلته راکوز کو نو ډېره خطر به وي. اوس د پایلټ سره بل لار نه و هغه دا جهاز واپس توکي. اوس چې مسافر دا وویني نو دا همت مات شي ولې چې هغه چې موږ په امریکا کې کوز شو او البته به ټیک شو. او بل خو خبره دا و چې اینو ته د بریکوم کمپنۍ نه رنګ راشي او ورته وي چې په نیوز کې د دې وایرس باره کې خبره پیلو شوه نو د دې د نیو سنگهون نوم سړی او تختیدو. او دلته اینو دغه کور ته راورسي. خدا سړی پولیس لور شي ورته وي چې د دې وایرس SC1 نوم دی او دا وایرس بریکوم کمپنۍ ایلیګل طریقې سره جوړ کړو چې د دې د وجه 100 ساينټیسټ مړ شوي او د کې یو ساينټیسټ خزوا چې هغه د دې وایرس نه بچ شوی و او ریو په قسم باندې دا ساينټیسټ د دې وایرس نه متاثر کړیو او چې د ریو باره کې د کمپنۍ والا ته پته ولګیدا نو هغه د دې کمپنۍ نه اوخ کو او د کمپنۍ وته نه پس ریو ما سره رابطه وکړه او هغه په دوکه باندې مانه د دې وایرس دا سیمپل واغشتو. اوس اینو هغه خزه تلاش کول پسې وځي چې هغه د دې وایرس نه بچ شوی و او بل خو په جهاز کې پارک د ایر هوسټس مدد کوي چې د دې مسافرو د لپاره د یو خاص شیزونه ورله راغونډي چې دلته پارک د ایر هوسټس ته وایي چې ما د پایلټ د نوکری زکه پرې خو د چې زما په جهاز باندې اور لګیدلی او زه د اورډر خلاف لاړم او دا جهاز ما لینډ کړو چې د دې د وجه ټول مسافر بچ خو پاغه کې دوه ایر هوسټس مړې شوې. او د دې دا خبره شروع چې د کې د بل کیپټن چوي د خلینې وینر روانه شي او داغه حالت هم لګډ وډ شي. د دې د وجه هغه پارک ته وایي چې ته زما د دې جهاز الوزولو کې مدد وکړه. پارک خو اول یریدو خو هغه سره بل لارم نوي او بل خو اینو هغه خزي سره ملو شي چې کم د دې وایرس نه بچ شوی و او اینو ورته ټوله کہانی وکړي. دا خزه چې دا کہانی ووري نو ورته وایي چې د دې وایرس ویکسین بریکوم کمپنۍ سری دی. بل حکومت ته چې د دې باره کې پته لګي نو هغه د کمپنۍ په سره شو ورته وایي چې دا ویکسین مونږ لراکا چې دې سره دا کمپنۍ د دې خبر اومني. اوس بل خو د چوي حالت ډیر زیات خراب وي او هغه دا جهاز هم نشي کنټرول کولی او اوس چې د دې وایرس ویکسین ملو شي نو هغه دا جهاز په جاپان کې کوزي. په بدقسمتۍ سره د جاپان حکومت هم دوی له اجازه ورنکړي ورته وایي چې دا وایرس بالکل نوی دی او د دې ویکسین هم پته نه لګي چې دا به کار وکړي او کنه. خو دلته چوي دا ټول خبره نظر انداز کی او دا جهاز چې څنګه پرنوي کوزي چلته اچانک د جاپان ایر فورس راشي او اوس چوي مجبورن دا جهاز واپس تاو کی او د چوي حالت ډیر زیات خراب شي او هغه به هوش شي چې دلته پاک دا جهاز ډیر مشکل سره سنبال کی او د جاپان نه لری بوزي. او بل خو د دې د ملک خلک په احتجاج وروته ورته چې دا جهاز دلته مرا پرې دی. او سینو د نور خلکو بچکولو د لپاره هغه وایي چې زه به دا وایرس په ځان باندې ټیسټ کم او هغه هم دغه سیو کی او ډاکټران چې د ویکسین ورکی خو بدقسمتۍ سره دا ویکسین کار ونه کی او دا خبره په کوریا کې لکه د اور پشان خوره شي او هغه اوس ټول وایي چې دا جهاز دلته مرا پرې دی. او بل خو د جهاز کې چې د مسافرو ته پته وچلی ناغیم وایي چې موږ دا جهاز نه لند کول غواړو ولې چې دا خپل خلک د دې وایرس نه بچ شي. او بل خو پارک پر ریډیو باندې ټول ته وایي چې موږ د خلکو بهتري د لپاره دا جهاز نه لند کوو او د سره هغه دا ریډیو بند کی چې بل څوک سره رابطه ونه کی او دلته دا ټول خپل خلکو سره په ویډیو کال باندې په اخیری ځل دوی سره خبري وکي او دینه پس پارک دا جهاز سمندر طرف ته بوزي ولې کو پر جهاز کې فیول ختم شونه هغه په سمندر کې کوز کی دا جهاز. او بل خو داسې سوي چې دا خلکو ته امید نه وي ځکه چې اینو مرا پاس او دا ویکسین کار شروع کی چې د دې د وجه دا ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي هغه د جهاز سره د رابطې کوشش کوي. او بل خو پارک ریډیو بند کړی وي. اوس دا کسان د مسافرو خاندان په سیور شو ورته چې خپل کسانو سره رابطه وکړي چې ویکسین کار کول شروع کړل. اوس مسافرو تم دا پته ولګي هغه ډیر زیات خوشاله شي. اوس چې پارک هم دا نیوز ووري نو هغه دا جهاز د ایرپورټ طرف ته کوزي چې د یو بل مصیبت راشي ولې چې د دې جهاز فیول ختمېدو والاوي او دلته د ایرپورټ والو تم پته ولګي چې دا جهاز نشي راکوزي دي. دلته پارک خپل قابلیت د وجه دا جهاز راکوز کی او دا ټول هسپتال د بوزي او د ټولو ژوندۍ بچ شي. او بل خو پارک د هغه کسانو سره ملاویدو د لپاره راشي چې پاغي کې کیپټن چویم وي او اینو د دې وایرس د وجه پیرالایز شوی وي او داغه د بهادرۍ د وجه د ډیرو کسانو جون بچ شو او د سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.